واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. د سورة اعراف دا اخرنی حصہ شروع ده او دې حصہ کې دا اخرنی باب دی په دې کې رد د قول قبیح ده دی بیا نفی د شرک فی التصرف او فی العلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نفی وکړه د شرک فی التصرف لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا په غیب نه پوهیږم متصرف نه یم او بیا آداب ذکر کړي او ترغیب قرآن ته هو الذي خلقكم من نفس واحده الله هغه ذات ته چې تاسو پیدا کړی سئ د نفس واحده نه وجعل منها زوجها او ګرځولي دي د دې نفس نه پیدا کړی د دې نفس نه زوجها بیبي د لیسکن الیها د دې د پاره چې آرام وکي د دې سره د دې په سکونت او ژوند تیرولو د ته آرام ملاو شي نو هر کله چې دا ښځه او خاوند دواړه یو ځای شي قربانو کې فلما تغشاها هر کله چې دا نفس دا انسان یو ځای شي د خپل ملګري انسان خپل بیبي سره حملت حملا خفيفا نو حمل واخدا حمل سپک فمرت به نو دا خزه ګرځي په دغه حمل خفيف معنی ګرځي را ګرځي یو طرف بل طرف ته خو چې څو وخت تیر شي پنځم شپږم میاشت شي او درنه شي نو سړی سره سوچ پیدا شي چې یاره بچی به مې پیدا کېږي څه چل به کېږي ښځه به مې مړه کېږي نو فلما اسقلت هر کله چې دا زنانه درنه شي په دې حمل باندې دعوا الله ربهما نو دعا کوي دا ښځه او خاوند دواړه ربهما د خپل ربنا خپل رب ته جاړي وای ای زمونږ ربا کته مونږ ته راکې بچی صالحا روغ موټ لئن آتیتنا صالحا کته راکې مونږ ته بچی صالحا روغ موټ جوړ بچی راکې لنکونن من الشاکرین نو خامخا بشو مونږه د شاکرینو شکر استونکو نه فلما آتاهما صالحا هر کله چې الله ورکې دې دواړو ته بچی صالحا روغ موټ پورا اندامونو والا بچی ول ورکی نو سبا له به دا خزم یو ځای بل ځای لګي پلانی قبر کې می دعا کړې و پلانی په نوم باندې می نظر او نیاز او منښت منلې و او سړی موي دا چل می کړو جعلا له شرکا بیا وګرځي د الله د پاره پدې بچی کې حصداران شرکا فيما آتاهما پغسکه چې الله ور کړې د دې دواړو ته فتعالى الله عما يشركون الله وچته دغه سن چې مشرکان وي دا صحیح ترجمه ده د دې آیات چې ما وکړه
او مفسرینو دا نفس جنس انسان ټول داسې دي. نو دا نه چې اشاره پدې کې دا آدم علیه السلام او حوا ته ده. آدم علیه السلام او حوا چې کله هغه حامله شوه نو شیطان ورته وسوسه وکړله چې دې بچي باندې بنوم کې دی عبدالحارث. دا روایت ترمذی ذکر کړی دی یا نور ذکر کړی دی. علماء په دې روایتو باندې رد کړی دی چې دا روایت اسرائیلی روایت دي. ابن جریر ویلی دی دا حدیث غریب دی لا نعرفه. او حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله هغه حدیث ترمذی معلول ګرځولې دی د دریو وجونه. نو دغه احادیث چې کوم څوک وی او د چا په باره کې دا ذکر کوي نو دا صحیح نه دي. خبر عام هم دغه ترجمه ده. دنیا کې خلق داسې وي سړی وي واده وکړي ښځې شي نو چې ښځې حامله شي نو څه وخت چې تیر شي او ښځه درنه شي نو ښځې سره سوچ پیدا شي چې یاره بچی به مې پیدا کېږي مړه کېږم به که جوړېږم به څه به کېږي. او د خاوند سره هم دا فکر پیدا شي چې ښځه به مې څنګه کېږي. نو دواړه خپلو کې یو بل سره ناستي او پټې پټې دعاګانې کوي چې یا الله که تا موږ له نیک بچی راکو تا موږ له صالح بچی راکو نو موږ به شکر گزار شو. نو همداسې الله پاک وکي سبا له له بچی ورکي چې بچی پیدا شي نو همدغه ښځه بیا یو ځای بل ځای وایي یاره پلانی داروګاه کې مې دوا کړې وه او پلانی ملنګ راته دوا کړې وه پلانی مرید راته دوا کړې وه او پلانی پیر په نوم باندې مې شکرانه ورکړې وه. بیا نسبت د دې بچي نورو ته کوي. نو دا بعضې مشرکان دغسې کار کوي. نو د چا په باره کې دا خبره نه ده تخصیص یې مه کوم نه آدم پورې او نه په هوا پورې. خبره عامه ده چې بعضې خلک داسې کوي چې الله وایي زه له بچی ورکمه بیا جعلا له شرکاء فیما آتاهما په هغه کې بې حصهداران د الله سره وګرځوي. الله اوچت دی دغه څه نه چې مشرکان یې وایي او یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. آیا دی شریکان ګرځوي الله لره ما هغه مخلوق لا یخلق شیئا چې هیڅ شی نشي پیدا کولی وهم یخلقون او دی پخپله پیدا شوي دي. ته د هغه چا نه غواړې چې هغه سره څه اختیار نشته په خپل پیدایش کې الله ته محتاج دی نو تاله به څه درکړي. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا هم انفسهم ینصرون. طاقت نه لري دی د مدد کولو او د دوی سره ولا انفسهم ینصرون او نه د ځان مدد کولی شي. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم که ته رابلي دغه شریکان الى الهدى هدایت ته لا يتبعوكم نو دی تابعداري نه کوي ستاسو د خبرې سواء علیکم برابر خبره ده په دی باندې ادعوتموهم ام انتم صامتون. که تاسو آواز کوئ دی ته او که تاسو د دی نه چپکیږئ دا دواړه خبرې یو شی دی. معنی دا ده چې تاسو دی غیر الله ته آواز کوئ او که ته کې آواز او که نه کې نو دا دواړه خبره برابره ده. لا یجیبوکم تاسو خبر نشي قبلولی. غوښتل او نه خود غوښتل دواړه برابر دي. که تاسې ترې غواړئ او که چپ پاتې کیږئ. ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم یقینا هغه کسان تدعون چې تاسو را مدد کوئ من دون الله سوا د الله نه عباد امثالکم د عباد دي بندیان دي ستاسو په شان په عبدیت کې د عباد امثالکم دي.
هغه کسان تدعونا چې تاسو را مدد کوئ سوا د الله نه عباد دي امثالکم ستاسو پشان په عبدیت کې تو ته آواز کې پیر بابا لوی ځوان علیه الرحمه داتا گنج بخش پیرانی پیر او اخون درویزا دا ټول نیکان خلقو د دنیا نه تللی دي الله و عباد امثالکم عباد دي ستاسو پشان په عبدیت کې نو په عبدیت کې تا وغه برابر یې هغه د الله بنده دی تم د الله بنده ټیک دا چې هغه به نیکی هغه به عالم وو نو اوس اختیار خو سره نشته چې تعالی څه درکړي دا عباد دي ستاسو پشان فدعوهم نو غواړئ د دینا فلیستجیبوا لکم زه دې ستاسو استجابت قبولوالی وکړي که نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتنی الهم ارجل یمشون بها نو اسباب نشته دی کم اسباب چې در مدد کېدلو دي هغه سلب شوي دي په خپو باندې سړی ځي په لاسو نیول کوي په سترګو لیدل کوي په غوږونو اورېدل کوي نو ته دې کې ماته اسباب وښیوه سبب شته دی نو دا اسباب د دی نه سلب شوي دي چې دا اسباب نشته دی نو بس دا ستاسو مدد نشي کولی دنیا چلیږي په اسبابو دنیا آباده ده په اسبابو چې اسباب نه نو څه به وشي دا مخلوقات چې د یو بل سره مدد کوي په اسباب یې کوي نو سبب نشته دی او ته چغې وې چې را مدد شه نو څنګه را مدد شي الهم ارجل یمشون بها آیا شته د دې دپاره خپې یمشون بها چې مزل کوي پاغې ام لهم ایدین آیا شته د دې دپاره لاسونه یبتشون بها چې نیول کوي پاغې ام لهم اعین آیا شته د دې دپاره سترګې یبصرون بها چې لیدل کوي پاغې باندې ام لهم آذان آیا شته د دې دپاره غوږونه یسمعون بها چې پاغې باندې اورېدل کوي دا هغه اسباب دي نو دا خو ټول سلب شوي دي یو انسان مړ دی د دنیا نه لاړو نو خپو باندې تللی نشي قبر له ما او تا یې وړو هغه محتاج دی ما او تا پې ودرېدو دعا کوو چې یا الله ته یې وبخي اللهم اغفر لحینا و میتنا او دغسې هغه دومره حیاناک انسان و چې په خپل ژوند کې د هغه بدن او جسم چا لیدلی نه و اوس مړ دی ما او تا ورته کفن واچو ما او تا ولمبو او سبا له ته چې را مدد شي نو څنګه را مدد شي د بغداد شاه میرانه ما نیولې لمن ستا د را مدد شه نو څنګه را مدد شي نو دا خبرې د دې خلکو غلطې دي د شریعت خلاف دي قل ادعو آیا د دې غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي قل ادعو شرکاکم ووایه پیغمبره راوبلئ شرکا ستاسو راوغواړئ ادعو راوبلئ شرکاکم شرکا ستاسو ثم کیدونی او بیا تدبیر وکئ زما خلاف چې څه م وس کېږي فلا تنظرون نو ما ته مهلت مه راکوئ زما خلاف څه فیصله کوئ وکئ ما مه خبروئ څه کولی شی وکئ ان ولی الله الذي نزل الکتاب یقینا زما ولی او معاون او مددگار الله دی هغه ذات نزل الکتاب چې رالیږلی د کتاب په بیان د توحید وهو یتولی الصالحین او دغه الله معاون او مددگار دی الصالحین د نیکانو موحدینو زما مددگار الله دی او چې څوک نیکان دي نو الله به د هغې مدد کوي دا د الله فیصله ده عمر ابن عبدالعزیز د دنیا په تاریخ کې د مشهور په عمر ثانی باندې ډیر عدل او انصاف چې مشهور دی د عمر رضی الله تعالی عنه خلافت ډیر د انصاف او د عدل خلیفه بیا رستو چې دی د دې خلفاو اربعونو رستو زمانه کې بیا عمر ابن عبدالعزیز راغلی دی نو دام ډیر نیک سړی او دی په عمر ثانی باندې مشهور و دام ډیر د عدل او د انصاف خاوند نو چا عمر عبدالعزیز ته وویله
چې دا بچی دی اولاد دی سبا لا به ته نه یې دې بچو له څه مال جمع کول غواړي څه کاروبار به دې له جوړ کړی وی څه انتظام به دې له برابر کړی وی نو عمر ابن عبدالعزیز جواب کې وویله چې زه دونه خرچه اخلم د بیت المال نه چې زما پې د میاشتې ګزاره کېږي زیاتي پیسې زه نشم اخیستلی او نه د بچو دپاره جمع کولی شم زما بچی به دوه حالتونه لري زما نه پس یا به زما بچی د صالحینو نه وي یا به د مجرمینو نه وي که زما بچی د صالحینو نه و نو الله وعده کړې ده وهو یتولی الصالحین الله د صالحینو مددگار دی او که زما اولاد او بچی د مجرمانو نه و نو فلن اکون ظهیرا للمجرمین نو به فیصله دا ده چې د مجرمانو مدد پکار نه دی نو که زما اولاد نیکانو الله به له انتظام وکړي او که بدانو مجرمانو نو زه څه کومه چې پیسې ورله جمع کومه څه چې کوي به کوي الله وی معاون ان ولی الله الذي زما ولی او مددگار او معاون الله غزاد ته چې را لېږلی د کتاب په توحید او دا الله چې د یتول الصالحین معاون او مددگار د الصالحین د نیکانو حق پرست موحدین خلق مدد الله کوي والذین تدعون من دونه لا یستطيعون نصرکم هغه کسان چې تاسو را مدد کوئ سوا د الله نه د الله نه سوا ورته تاسو چغې ووئ را مدد کوئ لا یستطيعون نصرکم طاقت لري ستاسو سره د امداد ستا مدد نشي کولی ولا انفسهم ینصرون او نه د ځان مدد کولی شي په خپله محتاج دی تاله به څه درکړي و یو د ولږې مړ کېده بل راغی سر ته یې وله پراټې کتلې یو محتاج بل محتاج ته ولاړ دی چې ماله راکې نو تاله به څه درکړي هغه په خپله غریب په خاورو کې پروت دی او هر څه ترې پاتې شوي دي او ته غریب ورغلی او ورته ولاړې چې ماله راکې زما دا حاجت دی د دې خلکو دا قمقلتوب ته سړی حیران شي والذین او بعضې خلک دلته داسې خبرې کوي چې دا آیاتونه د بوتانو په باره کې راغلي دي وایي ستا سترګې ړندې دي دا الذین د چا دپاره راځي دا د ذوي العقولو دپاره راځي الله وایي سترګې شته د غوږونه شته دی او مخکې آیات کې وویله ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم دا عباد دي ستاسو په شان دا څه کاڼي یادوي لرګي یادوي دا بوتانم په حقیقت کې د نیکانو پټوانو نو د بعضې خلکو سترګې په دې پټوي چې خو د بوتانو عبادت یې کوو نیکان بندیان کې مراد نه دي یو صورت عراب د آیاتونه وګوره دلته یې ورته څه ویلي دي وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا او کته رابلې دی له هدایت ته لا يسمعون ستاسو خبره ناوري وتراهم ویني به ته دوی لره ینظرون الیک چې ګوري به تا ته وهم لا یبصرون او په حقیقت کې به لیدل نشي کولی تا ته به ګوري دا بت چې تا جوړ کړی دی مخامخ ته ورته ولاړې عبادت کې د هغه په نوم د نظر و نیاز او منښته منلې ده ته به وایې چې دا مایني وهم لا یبصرون دا ډېر پټوان دا خلک داسې جوړ کړي چې ته به هو چې ورته ګوري د لرې نه ته به وایې چې دا مکه سړی دی او داسې جوړ کړی او داسې یو څه له په لاس کې ورکړي د ژوندي په شان ښکاري په حقیقت کې خو پټوي یبصرون دا به تاسو ویني تراهم ینظرون وهم لا یبصرون ته به وایې چې ما ته ګوري خو هغه یې ویني نه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین خذ العفو واخل عفو عفو څه معنی د ماپۍ کولو کار کوه نو دی ته ماپي کوه او ماپي کول شرعي دا ده چې ظاهر کې دی ته ماپی کوه او خپله طریقه د حق د بیانولو مه پرېږده خذ العفو واخله د ځان سره عفو کار د ماپۍ هغه ماپي څه ده
هغه د دین کار کوا، بیان کوا په شرعي طریقه باندې، او د دی نه ظاهر کې مخ ته واړوه، پروا یې مه کوه. خذ العفو وعمل کوا په ماپی باندې، مخ ته واړوه د دې خلکو نه، او د توحید خدمت کوا. وامر بالعرف، او امر کوا خلکو ته بالعرف په توحید باندې. عرف احکام القرآن د ابن عربي کې ما لا ترده الشریعه، عرف هغې ته وایي چې شریعت د هغې رد نه کړی او شریعت ورته ښه ویلی، نو هغه بیانوه. نو خلکو کې د دین بیان کوه، او دا خلک چې څه وایي پروا یې مه کوه. خذ العفو واعرض عن الجاهلین، او مخ واړوه د دې ناپوهه خلکو نه چې څوک نه پوهېږي د ده نه مخ واړوه، خو خپل کار مه پرېږده. واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. او که وران شته که نه په اجتماع کې انسي شیطانان هم دي، جني شیطانان هم دي، اوس به تا ته وسوسې کوي په یو طریقه او په بله طریقه او په بله طریقه، تا به اوس د حق نه اړی. نو دا وسوسې چې کله شروع شوې، نو ته اعوذ بالله ووایه، الله نه پناه غواړه، الله به د شیطان د وسوسو نه بچ کړي. پناه غواړه په نوم د الله. انه سمیع علیم، یقینا الله دی اورېدونکی او پوه خبردار. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقینا هغه کسان اتقوا چې ځان یې ساتلی دی د کفر او د شرک نه، اذا مسهم کله چې ورسېږي دی ته طائف من الشیطان څه وسوسه او خیال ناکاره د شیطان د طرف نه. طائف نه مراد دلته وسوسه او سوچ دی. دی موحدینو ته کله څه وسوسه د شیطان نه ورسېږي، زړه کې ورسره یو سوچ پیدا شي، ورسېږي دی ته طائف من الشیطان څه وسوسه د شیطان د طرفه. تذکرو، نو دی څه وکړي؟ تذکرو، سوچ وکړي. تذکرو، الله یاد کی. نو فاذا هم ناسا په دی وي مبصرون، پوهېدونکي او لیدونکي د دلایلو. شیطان زړه کې وسوسه واچوي، نو د سره فکر او سوچ پیدا شي. نو بیا د سره چې کله دا سوچ پیدا شي، نو تذکرو، الله را یاد کی. تذکرو، الله را یاد کی. نو چې الله را یاد کی، فاذا هم ناسا په ویدی لیدونکي د دلایلو، بې پوه شي چې دا د شیطان وسوسه ده، شیطان ما نه پرېږدي، د حق نه میړی. نو تذکر کوي، الله را یادوي. نو معنی دا ده چې کله شیطان تا ته وسوسه اچوي، اعوذ بالله وایه، الله ته توجه کوه، الله را یادوه، نو ته به پوهېږي. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، او د دوی ملګري اخوان الشیاطین، ملګري د دې شیطانانو، یمدونهم راکاږي دوی لرا فی الغی سرکشۍ ته. دا د شیطان ملګری او شیطانی خلک به تا سرکشۍ ته راکاږي، نارواو ته به دې راکاږي. او شیطان موږ چېرته پرېږدي چې موږ راپاڅېږو؟ ډېر خلک دي وزګار دي په دې کورونو کې ناست دي، موږ ته تپوس کوو څه کوئ د شپې؟ ویره له خوب کوو، نو د ورځې هم خوب کوو، د شپې هم کوو. د ورځې خو د شپې خو شپې لنډې دي، 2 غنټې 3 غنټو نه زیات خوب نه کېږي. بیا چې سړی پکې عبادت کوي نو خوب نه کېږي. نو ورځ خو اوس داسې نه ده چې 15 غنټې ټوله ورځ وده شه، نو څه خو الله له ورکول پکار دي. روژه خو صرف دې ته نه وایي چې خوله بنده که د خوراک نه او د څښاک نه او نور پرېوځه، او ماښام په روټۍ باندې را خلاص شه په دسترخوان باندې، او بیا روټۍ وخوره. نه، دا د عبادت میاشت ده. روژه به نیسو، په دې کې به آرام هم کوو، خوب هم کوو، خو عبادت به هم کوو. څه وخت عبادت له ورکوي، څه د قرآن تلاوت له ورکوي، څه ذکر اذکار له ورکوي، څه خوب له ورکوي، او دغسې څه د قرآن درس له ورکوي. نو په دې کې به پیدا کېږي. نو شیطانان موږ نه پرېږدي، دا لګېدلي دي. یمدونهم فی الغی، راکاږي دی لره فی الغی سرکشۍ ته. ثم لا یقصرون، او بیا دې کمې نه کوي، دا شیطانان دا ملګري کمې نه کوي په راښکدلو د ده کې، یا دې کمې نه کوي په ګناهونو کې چې هغه پسې ولګېږي، نو دی هم بس ښه زور شروع کړي.
وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا کله چې ته راتګونه کې دی ته پس آیات او دلیل سره قالو نو دی وای لولا اجتبیتها ولې ته نه غواړې د الله نه ته زموږ دپاره وغواړه که نه کله ته راتګونه کې دی ته په آیات او دلیل نو قالو تا ته وای لولا اجتبیتها ولې نو وی چې زه زما په اختیار کې خو نشته دی که یا ولې ته د ځانه نه جوړې نو قل ورته ووایه انما اتبع ما یوحى الی زما سره خو څه اختیار نشته زه تابعداري نه کوم مګر د هغې څه چې ما ته وحي کیدی شي د خپل د رب د طرف نه هذا بصایرو دا قرآن چې دی دا بصایر دي دلایل دي د طرفه د رب ستاسو نه او هدایت دی او رحمت دی دا قوم د پاره چې ایمان راوړي قرآن ته بصائر ویل نو قرآن بصائر دی دلائل دی دیتا عین الیقین وی عین الیقین او قرآن چی دی دا هدن دی هدایت چی دی دا علم الیقین دی او رحمت تے حق الیقین دی قرآن بصائر دی دلائل دی عین الیقین پسترگی وګورا پټی خبری نه دی په خپلو سترګو باندې وګوره هذا دا قرآن بصائر من ربکم دلایل دي د طرفه د رب ستاسو نه وهدن او د قرآن دا علم چې دی دا علم الیقین دی په خپل علم کې راوله ځان پې پوه که ورحمتن او دا حق دی یقیني خبره ده رحمت لقوم دا حق الیقین رحمت دی د پاره د قوم چې ایمان راوړي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نو کله چې لوستل کېږي قرآن فاستمعوا له نو غوږ ورته کېږدئ وانصتوا چپ شئ لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي قرآن چې لوستل کېږي نو دوه شرطونه فاستمعوا یو استماع دې ته غوږ ایښودل غوږ بږدي ورته او دا فاستمعوا صيغه د امر د پاره ده چې کوم ځای کې قرآن لوستل کېږي نو تا باندې د هغې اورېدل فرض دي ځکه دا امر د وجوب د پاره دی وانصتو چپ شئ دا چپ کېدل هم په تا باندې فرض دي داسې د استحبابي خبرې نه دي چې یو ځای کې قرآن لوستل کېږي او ته بېغمه ځان دې ګوټه کړی دی او ته نه کښېنې فاستمعوا غوږ ورته کښېږده دا په تا باندې واجب دي وانصتو او که ته وایې چې زه ته خپلې خبرې پرېږده قرآن په مقابل کې خبرې نه چلیږي غوږ کښېږده چپ شه نو ته به څه شي لعلکم ترحمون شاید چې په تاسو باندې رحم وشي د الله د رحم مستحق به جوړ شي د الله د رحم مستحق به وګرځئ موږ باندې ولې نن سبا رحمتونه نه نازلېږي د الله د رحمت نه موږ څه شوي یو محرومه یو ولې ځکه چې موږ د الله کتاب ته توجه نه کوو د الله کتاب نه اورو د الله کتاب ته غوږ نه ږدو د الله کتاب باندې ځان نه پوه کوو او د دې وجې نه هغه طریقې هم شروع کړي دي چې هغه خلاف دي ختم به کوي ډېر قاري هم به راجمع شي هر یو له به یې سپاره ورکړي او سر به خوځوي او به کوي لګیا وي نو ته قرآن نه وې اذا قرئ القرآن فاستمعوا چې قرآن لوستل کېږي غوږ کښېږده او چپ شه نو د ختم طریقه هم دا نه ده چې قارین راجمع شي او ټول لګي یو قاري به شروع کوي نور به ته غوږ دي او یا دې هر قاري پټ پټ ووایي چغې به نه وایي هر یو دې پټ پټ ووایي او یا دې یو ووایي نور دې ورته غوږ کښېږدي د دې وجې نه شامي لیکلي دي چې د قرآن قرائت لوستل دا مکروه دي جملة واحده چې ډېر کسان ناست دي او په یو ځای باندې چغې جوړې کړي او وایي بلکې ډېر ملګري دي او دی وایي نو یو دی وایي او نور دی ورته غوږ کښېږدي یا دې په نمبر باندې وایي راځئ نمبر به وکړو 10 کساني نو یو آیات یو وایي بل دی بل وایي بل دی بل وایي ټول دی او غوږ دی ورته ږدي
دا هم ښه طریقه ده. او که بیا هر یو وایي چې زه یم نو ټول دې بیا پټ پټ وایي، دا یې طریقه ده. نو موږ نه طریقې خطا شوي دي، بس چې په کوم شي کې ریایي سمعتي بس هغه کوو. فاستمعوا له، قرآن لوستل کېږي غوږو ته کېدی، وانصتو چپ شئ، لعلکم ترحمون، د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. واذکر ربک فی نفسک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې به شاته خلک لګیو، سبق قرآن به ویو، نبی علیہ السلام وی مو وی دا ما پسې رستو دا کار مه کوئ. فاتحه ورته ویلې وه چې فاتحه رستو وی فاتحه وی او نورو ما پسې د شاته لوستل مه کوئ، غوږ کېدئ. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة، واذکر یادوا رب دی فی نفسکام په خپل زړه کې، تضرعا پاجزۍ سره، وخیفتن او په پټه، ودون الجهر من القول او بغیر د جهر من القول د وینا نه، چې په قول باندې جهر مه کوه چې چغې وې، په عاجزۍ او په پټه سره. بالغدو والآصال، سار ټیم کې الله ته غواړه او آصال ماښام ټیم کې. ولا تکن من الغافلین، او مه کېږه ته د غافلینو نه. د دې وجې نه دا په زوره ذکر چې کوي دا خلاف دی د شریعتو. دا وایي چې د ذکر حلقه ده، څنګه حلقه ده؟ نو دا به راجمع شي، ټوله شپه به ناست دي، هو 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 هو، ماشومان، زنانه، بوډاګان، ټولو ته به تکلیف وي. پخوا دا شی ډېر زیات و، اوس څه نه څه خلک پوه شوي دي، لښه شوي دي. او خامخا په جمعه کې به یو کرته کلي ته راتلله او ټوله شپه به یې لوډ سپیکر لګولی او دا چغې به په دې سړی به پوهېده نه چې دی څه وایي په دې لوډ سپیکر کې، بس د سپو په شان اوازونه غپا به کېدله. دا ذکر کوي. او تاسو لیدلی دي دا بعضې خلک جذبه پې راځي جومات کې چغې کې او ذکر وی کوم، دا خلاف د شریعت دی. دون الجهر من القول بالغدو والآصال. د دې وجې نه احناف علماو لیکلي دي چې په ذکر کې ضروري خبره دا ده د هغې په شرطونو کې چې ذکر به پټ کې پټه، خفیتن، په عاجزۍ کوه، په پټه کوه. تاسو هغه ذات نه رابلئ چې هغه کوڼ دی، ستا خبره نه اوري، یا ستا د حال نه خبر نه دی، چې ستا په زړه کې څه راځي الله یې اوري. بحر رائق هغه لیکلي دي چې ذکر به په زوره نه کوې. فتح القدیر کې لیکلي دي چې ذکر به په زوره نه کوې. او روح المانی او نورو دا تحقیق کړی دی چې دا ذکرونه دا په زوره ویل نه دي پکار، دا خلقو ته نقصان رسیږي په دې. ولا تکن من الغافلین، الله بیادې د غافلینو نه به نه جوړېږي. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، یقینا هغه کسان چې په نزد د رب ستا دي، لا یستکبرون عن عبادته، هغې تکبر نه کوي د الله د عبادت نه. یقینا هغه کسان عند ربک چې ستا د رب سره دي، لا یستکبرون عن عبادته، د الله د عبادت نه استکبار او ځان غټ نه ګڼي. ویسبحونه، او پاکی بیانوي د الله په ژبه. وله یسجدون، او خاص الله ته سجدم کوي. دا درې واړه ذکر کړل. اول صفت قلبي دی زړه کې، دویم یسبحونه دا صفت لسانی په ژبه باندې یادوي، او دریم یسجدون په اعضاو باندې الله ته سجده کوي، تابعداري کوي. امتیازات د صورت تفصیل د واقعي د آدم علیه السلام او د ابلیس. صورت کې انعام اللباس، انعام ذکر کر، لباس جامع. واقعه د موسی علیه السلام او حال د اصحاب العراف صورت کې ذکر کر، حال د اصحاب عراف. او واقعه د موسی علیه السلام راوړه تفصیلا، او د نورو پیغمبرانو واقعات هم ذکر کړل. رد په ټولو اقسامو د شرک، چې هغه شرک پیلیو، شرک په عبادتو، شرک په دعاو، شرک په علم، شرک په تصرف، د دې ټولو رد صورت وکړو. سورت انفال دا مدنی صورت ته نازل شوی دی پس د سورت بقره نه. ترتیب د قرآن کې اتم صورت ته،
او په ترتیب د نزول کې اتاتیا دی. مصحف کې قرآن کې اتم راځي او په نزول کې اتاتیا دی. د دې د ما قبل سر ربطو ډېرې وجې کېدی شي، یو دوه درې وجې دا دي. اوله وجه دا چې مخکې صورت کې اثبات د توحید و په دلایلو عقلیه و نقلیه سره. اثبات د توحید وکړو په ادله عقلیه نقلیه سره. دې صورت کې بیان د جهاد دی د پاره د اشاعت التوحید. توحید راغی، توحید دی وپېژانده، اوس د دې دپاره به مجاهده کې که نه، قرباني به کې که نه، جهاد به کې که نه، چې دا توحید خلکو ته خور شي. مخکې تشجیع پی تبلیغ وه چې خلکو ته دین ورسوه، توحید ورسوه. دې صورت انفال کې تشجیع علی الجهاد ده چې جهاد د پاره هم تیاری وکړي، دین خور کړي. مخکې صورت کې ذکر وکړو د واقعاتو د انبیاء علیه السلام. واقع د موسی علیه السلام یې ذکر کړله، د صالح علیه السلام یې ذکر کړله، د لوط علیه السلام یې ذکر کړله. دا د نورو پیغمبرانو واقعات یې ذکر کړل. دې صورت کې زمونږ د نبی واقعه ذکر کوي، د آخري رسول الله صلی الله علیه وسلم واقع ذکر کوي په جنگ بدر کې. نو د واقع ته اشاره ده. سورت اعراف کې امر و باتباع القرآن. نو دې صورت کې حال د مؤمنانو ذکر کوي په وخت د استماع القرآن کې. هلته درته وویله چې قرآن واوره، قرآن ته غوږ کېږده، قرآن زده که، قرآن باندې ځان پوه که. نو دلته حال ذکر کوي د مؤمن چې کله مؤمن قرآن اوري نو څه چل کېږي؟ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، زړونو کې یره راځي. نو حال ذکر کوي په وقت استماع القرآن کې. او ربط اسمی منګه په صورت اعراف کې ویل چې یا الله مونږ د عذاب نه وساتې، قنا عذابک کاصحاب الاعراف. نو دلته وایو یا الله مونږ ته انفال راکې من عندک، د خپل طرف نه رحم را باندې وکړي، غنیمت راکې، نفل زیتی مالونه راکې چې ستا د دین خدمت وکړو. دعوه د صورت هم دا الانفال لله والرسول. انفال مال د غنیمت، یو غنیمت دی، یو نفل چې بغیر د جنگ نه والی. د دې اختیار د چا دی؟ د الله او د رسول دی. او دعوت دویمه صورت کې قتال فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد. بیا خلاصه د دې ټول صورت دا ده چې صورت کې دوه دعوی دي او تقسیم د انفال د مال د غنیمت بالتقسیم الشرعي، په شریعت مطابق به دا مال تقسیمه. دویم بیان دی د قوانینو د جهاد. د جهاد د پاره څه اصول ذکر کوي، څه قوانین ذکر کوي چې هغه زده کا. او 14 علتونه بیانوي د پاره د اول دعوی، او 14 علتونه بیانوي د پاره د دویمې دعوی او قوانین د جهاد. بیا بابونو کې اول باب په 19 آیاتونو کې دی په دې صورت کې. په دې کې څلور خبرې کېږي. اول دعوه، دویم بشارت د پاره د مؤمنانو، د هغې د پاره 5 صفتونه ترتیب سره، او دریم 6 علتونه د اول دعوې د پاره، څلورم قانوني اول د پاره د جهاد چې د تعلق دی د دویمې دعوې سره. دا د دې 19 آیاتونو خلاصه ده. سورت انفال په دې کې واقعه د بدر چې دا بدر په دویم کال د هجرت باندې چې کله مسلمانانو د مکې نه هجرت وکړو او مدینې ته لاړو، نو دا جنگ بدر واقعه راغلی وه. مسلمانان ډیر کم وو او کافران ډیر په زور کې وو، په بدماشۍ کې وو.
نو 17 رمضان د روزې میاشت وه او په دې کې دا جنگ بدر شوی دی. الله مسلمانانو له کامیابي او فتح ورکړله او کافران چې په ډېر دبدبه او په ډېر شان او شوکت باندې راغلي وو چې مغنیات جنکۍ ښځې م راوستلې وې نو هغه شان او شوکت او دبدبې الله ختمه کړله او ذلیل واپس لاړ. هغه واقعات دې صورت کې راځي. بسم الله خاص په مدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم. یسألونک عن الانفال تپوس کوي ستانه په باره د انفال کې. انفال جمع د نپل ده. نپل زیتی ته وایي. نپلو ته ولې نپل وایي؟ ځکه دا د پرزو نه زیتی. پرزي روجې دا اوس شروع دي. نپلي روجې وایي دا زما نپلي روجه ده. په پرزي باندې زیتی ده. نپل منځ کومه دا نپل زیتی منځ دی د پرزو نه کنه. تا نه تپوس کوي په باره د انفال کې. یو انفال دی یو غنیمت دی. نفل هغه مال ته وایي چې مسلمانان د کافرانو سره مخامخ شي او بغیر د جنگ نه د هغې نه مال پاتې شي او مسلمانان یې والي. دې ته مالفې وي. دا مالفې د دې اختیار د امیر وقت دی. هغه چې چاله ورکوي او چاله پکې حصې ورکوي دا د هغه اختیار دی. او مالی غنیمت دې ته ویلی کېږي چې مسلمانان د کافرانو سره جنگ وکړي جهاد وکړي او په جنگ کې د هغې نه مال قبضه کړي ویخلي. نو دې مال کې مسله دا ده وروسته به راشي واعلمو انما غنمتم چې غنیمت لسمې سپاره چې شروع کېږي نو هغې کې به مال به 5 حصې شي. 5مه حصه به بیت المال ته حواله شي. بیت المال د مسلمانانو بیت المال او 4 حصې به مسلمانان په خپل منځ کې تقسیم کړي. نو دا حکم دی. تپوس کوي ستانه په باره د انفال کې. ووایه انفال اختیار د مالفې دا لله والرسول د دې اختیار د الله او د رسول دی. فاتقوا الله ویریږئ د الله نه د هغه په اوامرو کې د الله نه ویریږئ. واصلحوا ذات بینکم او اصلاح وکئ په خپل منځ کې. ستاسو منځ کې د خپلو کارونو اصلاح وکئ. واصلحوا ذات بینکم ای فیما بینکم ستاسو په منځ کې چې کوم کارونه دي د هغې اصلاح وکئ. واطیعوا الله ورسوله او تابعداري وکئ د الله او د رسول. ان کنتم مؤمنین کوي تاسو یقین کوونکي ایماندار مؤمنان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یقینا کامل مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد شي الله پاک ذکر د الله وشي د الله نوم یاد شي وجلت قلوبهم نو ویریږي د دې مؤمن زړه. د مؤمن زړه ویریږي. نو یو په زړه کې وجل دی یو اطمینان دی. دې دواړو کې علماو فرق کړی دی. وجل یریدلو ته وایي رپېدلو ته وایي چې زړه ویریږي او ورپېږي او یو اطمینان دی. نو قرآن ویلی دی الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا الله په ذکر باندې اطمینان د زړه حاصلیږي. او دلته وی اذا ذکر الله وجلت کله چې الله یاد شي وجلت قلوبهم د مؤمن زړه ویریږي. نو علما وی چې کله الله یاد شي او د الله ذکر کیږي نو په زړه کې اول یره راشي وجل راشي یره راشي. چې کله زړه کې یره راله د یرې نه پس بیا زړه ته اطمینان وروسته حاصلیږي. نو وجل یریدل مخکې دي. نو چې کله الله یاد شي نو اول په زړه کې یره راشي وجل راشي یره راشي رپېدل راشي بیا د هغې نه پس زړه ته سکون او اطمینان حاصل شي. چې یاد شي الله پاک ویریږي د دې زړونه. واذا تلیت علیهم او کله چې ولوستلی شي علیهم په دې خلکو باندې آیاته آیاتونه د الله زادتهم ایمانا نو زیات شي د دې ایمان.
ایمان زیات شي. وعلى ربهم یتوکلون، او پر رب باندې دی توکل کوي، د بل چا نه امید نه کوي، الله نه امیدي. زادتهم ایمانا، ایمان زیات شي. د ایمان د زیادت په باره کې خلاصه او نچول تحقیق دا دی تفسیر قرطبی ذکر کړی دی قول د حسن ابن بصری چې هغه نه چا تپوس وکړو د ایمان په باره کې، نو هغه ورته وویله چې په دې مسله ځان پوه کړه چې الایمانو ایمانانی، ایمان دوه قسمه دی. نو چې دوه قسمه ایمان دی، نو چې تا دا وپېژانده، نو اوس د ایمان د زیادت او د نه زیادت په دې مطلب به پوه شي. یو ایمان دی مطلق یقین، یو ایمان مطلق دی، یو ایمان مقید دی. ایمان مطلق څه ته وایي؟ یقین، تش یقین. نو په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا تش یقین، دا مطلق ایمان، په دې کې زیاتوالی او کموالی راځي که نه؟ دې مسله کې اختلاف دی بین العلماء. نو بعض علما وایي چې دا زیاتیږي او بعضې وایي کمیږي. دا یقین کله زیات شي او کله څه شي؟ کله کم شي. نو بیا په دې کې د هر چا خپل دلایل دي. نو علما وایي چې صحیح قول په دې کې هم دا دی چې دا زیاتیږي. دویم ایمان چې هغه ایمان مقید دی. ایمان مقید څه ته وایي؟ ایمان مقید دی ته وایي ایمان د هغې سره عمل، تش یقین نه. هلته موږ مطلق تش یقین په معنا ایمان چې عمل ورسره ملګری شي، نو اوس دا زیاتیږي که نه؟ په دې کې اختلاف نشته دی. د دې په زیاتېدو او په کمېدو کې اختلاف په مطلق ایمان کې دی، په مقید ایمان کې اختلاف نشته دی، صرف د دې په تعبیر کې اختلاف دی. تعبیر کې څنګه اختلاف دی؟ بعض علما وایي چې ایمان کم ایمان، ایمان مقید، یزید و ینقصو، زیتیږي او کمیږي. نو بعض علما دا تعبیر ورکوي. دا تعبیر د امام بخاری دی، دا د نورو علماو دی چې الایمان یزید و ینقصو. ایمان مقید ایمان هغه ایمان چې هغې کې اعمال وي، دا زیاتیږي او کمیږي. یو سړی ډېر منځونه کوي، ډېرې روژې نیسي، ډېر زکاتونه ورکوي، ډېر حجونه کوي، ډېر د الله ذکر او یاد کوي، ډېر د الله کتاب وایي، نو د دې ډېر عمل سره د دې ایمان کې څه راځي؟ زیادت راځي. او یو سړی لږ کوي، نو هغه کې کموالی راځي. دا یو تعبیر دی. دویم تعبیر د علماو دا دی یقوی و یضعفو. ایمان قوي کیږي او کمزوري کیږي. دا احنافو ته منسوب دی. د صرف په تعبیر کې اختلاف دی، نور په دې کې اختلاف نشته دی. په ایمان مقید کې اختلاف په ایمان مطلق کې دی. مقید تعبیر کې صرف اختلاف دی. هغه تعبیر دا شو چې ایمان یزید و ینقصو، دا یو تعبیر شو. دویم تعبیر دا دی چې الایمان یقوی و یضعفو. ایمان قوي کیږي او کمزوري کیږي. کم سړی چې هغه ډېر منځونه کوي، ډېر عبادتونه کوي، ډېر د الله نه ویریږي، ډېر د شپې تهجدونه کوي، ډېرې روژې نیسي، نو د دې سړي ایمان څه کېږي؟ قوي کېږي، قوي کېږي، مضبوطېږي. او چې کم سړی روژې هم کمې نیسي او عبادت هم کم کوي او هر څه کمي، نو ایمان یې کمزوري کېږي. بس دقه فرق دی. په ایمان مقید کې اختلاف د تعبیر دی، نور پکې اختلاف نشته دی. ځکه یو تعبیر دا دی چې یزید و ینقصو، دویم تعبیر دا دی چې یقوی و یضعفو.
او په مطلق ایمان کې اختلاف چې هغه زیاتیږي که کمیږي. دا د دې خلاصه نچوړ خبره وه، ما تاسو ته وکړه، ډېر اسانه ده، هر سړی پرې پوهېدی شي. زادتهم ایمانا، زیاتیږي د دوی ایمان، وعلى ربهم یتوکلون، او خاص په رب باندې دوی توکل کوي. الذین مؤمنان هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې قایموي مانځه لره، اقامت الصلاة کوي، پابندي کوي د مانځه. ومما رزقناهم، هغه مالونه چې ما وله ورکړی دی، ينفقون خرچوي په لار د الله کې. نو دا صفتونه چې چا کی دا 5 صفتونه شو. اول ایمان چې الله یادوي، دویم چې کله د الله کتاب لوستل کیږي نو ایمانی زیاتیږي، دریم په الله باندې توکل کوي، څلورم پابندي د مانځه کوي، او پنځم هغه مال چې الله وایي دله ما ورکړی دی چې ما درکه، ينفقون خرچوي په لار د الله کې. دا 5 صفتونو والا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک د دغه صفتونو والا چې موصوف دي په دې صفاتو باندې، حقا دا مؤمنان دي په حقه، لهم درجات د دوی دپاره دي درجې عند ربهم په نزد د رب د دوی، ومغفرة او بخشش دی، ورزق کریم او رزق عزتمند دی، ښایسته رزق. کما اخرجک ربک، دا کما اخرجک زکه چې ویستلی و تا لره رب ستا، دی کما اخرجک لکه څنګه چې ویستلی و تا لره رب ستا، چې دا خلک دا ستا وتل بد ګڼي چې ته دې میدان ته وځي، خو الله ته رایستلی وي. کما اخرجک یا دا لما اخرجک د دې وجې نه چې ایستلی و تا لره رب ستا، یا ځکه چې ویستلی و تا لره ربک رب ستا، من بیتکا ستا د کور نه، بالحق د حق دپاره. حق نه مراد په حکمت سره، او د حق نه مراد د جهاد دپاره. نبی علیہ السلام د کور نه راووتو، وان فریقا من المؤمنین لکارهون کما اخرجک، وان فریقا من المؤمنین لکارهون. الله ته راویستلی خو یو ډله د مؤمنانو نه دا وتلې ښه نه ګڼله. نو بعضې خلکو پکې رای دا وه چې موږ به په مدینه کې پاتې شو او موږ سره قوت او طاقت ډېر نشته دی، که کافران را پسې دلته راله د خپل ځان حفاظت به کوو، بار ته نه وځو. او دویمه ډله دا وه چې نه، دا کافران هر وخت کې په موږ پسې لګېدلي دي، موږ نه پرېږدي، پسې ورځو او بس قتلوي. نو وان فریقا من المؤمنین لکارهون کما اخرجک ربک، ته ایستلی وې رب ستا، یو ډله د مؤمنانو نه دا وتلې بد ګڼل، طبعا طبعا یې دا ښه نه ګڼل چې موږ وځو. وایي ځکه کسان زموږ کم دي، اسلحه هم کمه ده، سورلي را سره کمه ده. یجادلونک فی الحق، دی جګړه کوله تا سره، فی الحق په باره د جنګ کې، په حق کې د حق نه مراد دلته د جنګ باره کې چې موږ جنګ نه کوو. بعدما تبینا، پس دغې نه چې خبره دی ته ښکاره شوه چې د نبي علیه السلام فیصله دا وه چې وځمه جهاد ته. نو چې کله دا خبره ښکاره شوه نو بعضې خلکو دا وتل بد ګڼلو، کانما یساقون الی الموت، گویا چې دی بوتللی شي مرګ ته. تا به وایي چې تا مرګ ته روان کړي دي. بعضې خلکو ته دا خبره ډېره ګرانه ښکاره کېده، کانما یساقون الی الموت، چې دی بوتللی شي مرګ ته، وهم ینظرون، او دی ورته ګوري، ته مرګ ته دی روان کړی دی او دی ګوري. وإذ یعدکم الله، کله چې وعده کړې وه الله د تاسو سره، احدى الطائفتین، یو د دوو ډلو نه، انها لکم، چې دا یوه به ستاسو دپاره وي. نبي علیه السلام خوب ولیده او په خوب کې ورته الله وویله چې ته پروا مه کوه، الله به تعالی یوه ډله فتح کامیابي درکړي. یا قافله د ابو سفیان چې هغې سره مال دولت او راتل د شام نه او مکې ته تلل،
نو دا به تا ته غنیمت کې الله درکي. او یا دغه ډله د کافرانو مشرکان چې هغه د مکې نه راغلي وو بدر ته رارسېدلي وو، یا به الله دی ستاله په لاس کې درکي. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کله چې وعده کړې وه الله تاسو سره، خوب کې تا ته ویلي احدى الطائفتین انها لکم، چې یو د دې دوه ډلو نه به ستاسو دپاره وي. دوه ډلې دي، یوه ډله د قوت والا ده، د اسلحې والا ده، بله ډله بغیر د اسلحې د خمالو سره دی. نو مسلمانانو هغوی هغه ډله خوښوله چې هغې سره اسلحه نه وه او مال ورسره و. نو الله پاک وایي زه حق غالبه کومه، په کومه ډله چې حق غالبه کېده هغه به کېږي. نو الله پاک د دوی جنگ راوستو د هغې ډلې سره چې هغې سره اسلحې وي، د مکې نه راغلي وو. د ابو سفیان قافله د سمندر په غاړه باندې روغه جوړه په امن کې لاړه مکې ته ورسېدله، او دوی زر کسان راوتلي وو، ډېر په دبدبه او په شان او په شوکت او چغې والې چې موږ دا محمد نه پرېږدو، زموږ مالونه دی وایي او دا کوي او دا کوي. بعضې خلکو ته وویله چې قافله واپس شوه. ابو سفیان هم پسې جواب راولېږو چې قافله لاړه زه خلاص شومه، راځئ بس څه کوئ؟ نه هغې ویل نه نه موږ بېرته داسې نه ځو. نو بدر ته راورسېدلو. نو الله پاک د دې دواړو په منځ کې جنگ راوستو. چې جنگ یې راوستو، دغه قوي ډله، دا مضبوطه ډله چې اسلحې ورسره وي، دا الله مغلوب کړل او کمزوري مسلمانان یې پرې غالب کړل. کله چې وعده کړې وه الله تاسو سره یو د دوو ډلو نه انها لکم، چې دا یو ډله به ستاسو دپاره وي، وتودون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم، او تاسو دا مینه کوله چې دا غیر ذات الشوکه، بغیر د اسلحو نه، بغیر د وسلو نه دا ډله دې ستاسو دپاره شي. تاسو خوښه ګڼله، تودون تاسو خوښه ګڼله، ان غیر ذات الشوکة، چې دا بغیر د اسلحو نه، چې وسلې ورسره نشته دی، دا بغیر شوکه اصل کې ازغي ته وایي. نو دلته تی مراد اسلحه ده. هغه ډله چې هغې سره اسلحه نه وه، تکونو لکم، چې دا دې ستاسو وي، چې دا مال ډله وه ابو سفیان. ویرید الله ان یحق الحق بکلماته، او الله اراده لري چې ثابت کې حق په خپلو کلمو. الله دا غواړي چې حق غالب کی او حق ښکاره کی په خپلو کلماتو، په خپلو وعدو سره. ویقطع دابر الکافرین، او د دې دپاره چې الله قطع کی دابر، جرړې او ویخ او بنیاد د کافرانو، د دوی دا ویخ ختم کی. یقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون، د دې دپاره چې الله ثابت کی حق او باطل کی باطل. حق نه مراد توحید او د باطل نه مراد شرک. د دې دپاره چې الله غالب کی حق توحید ویبطل الباطل، او ختم کی باطل شرک. ولو کره المجرمون، اگر که بدې ګڼي مجرمان، مجرمانو دا خبره خوښه نه ده، خو الله وایي زما دغه څه خوښه ده. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین، کله چې تاسو طلب کو د مدد، تستغیثون تاسو طلب د امداد کو، ربکم د رب ستاسو نه، فاستجاب لکم، نو الله ستاسو دعا قبول کړله. او الله وویله انی ممدکم، چې یقینا زه ستاسو مدد کومه بألف من الملائکة، په زرو د ملایکو، مردفین معنی منزلین، چې دا به راکوزېدونکي. الله وویله پروا مه کوئ، زما مدد به راشي او ملایکې به راولېږم. وما جعله الله الا بشرا، نه دی ګرځولی الله پاک دا راتلل د فرشتو الا بشرا مگر زیری دی، ولتطمئن به قلوبکم، او د دې دپاره چې مطمئن شي په دې باندې زړونه ستاسو. کنه بغیر د ملایکو نه هم الله مدد کولی شي، دا خبره ضروري نه ده چې خامخا د ملایک راشي. ومن نصر، نه دی نصر او مدد الا من عند الله، مگر دا دی د طرفه د الله نه. یقینا الله د عزیز زورور حکیم د حکمت والا ذات.
اذ یغشیکم النعاس امنة منه، کله چې ونیو تاسو لرا النعاس جټکې د خوبو، کله چې میدان ته ووتل مسلمانان، نو یو طرف ته د مکی مشرکانو او بل طرف ته مسلمانانو له الله هغه ځای ورکو چې هغه داسې شګه غوندې وه، او کافرانو ته هغه ځای میلاو شو چې هغه مټه خاوره وه. نو د شپې الله باران وکړو، نو باران چې وشو نو هغه مټه خاوره چې وه هغه لمده شوله، نو کافرانو چې به خپه یې ښودله نو ښویېدله به، راغورځېدل به، او کم طرف چې شګه غوندې وه هغې طرف کې د مسلمانانو صفونه وو. نو د شپې چې باران څاڅکي وشو نو هغه شګه چې لمده شي خپه پکې ښه کلکه کېږي، نو هغې چې به خپه یې ښودله نو ښه به مضبوطېدله. بل اوبه د شپې خلکو ځان نه په لوښي کې جمع کړئ د دې بارانه نه، نو اودسونه یې پرې وکړل، د دې نه اوبه هم وڅښلې، او د چا نور د غسل وغیرهي ضرورت و هغه پیدا یې مشوله. بل الله په میدان جنگ کې داسې جټکه د خوب راوستله، او د خوب جټکه په جهاد کې دا د الله د طرف نه یو نصر او مدد دی او سکینه ده، او په مانځه کې خوب چې دی دا د شیطان د طرف نه دی. اذ یغشیکم النعاس